نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم. اولا د نورستان محترم والی صاحب ته او د ادارو ټول مسؤلینو ته، علماء کرامو، سپینږیرو، مشایخو، کشرانو، مشرانو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته له دې خبرې خو ډېر وشو. الله جل جلاله دې موږ ټولې دغه موجودې جامعې ته د دې توفیق راکړي چې عمل باندې وکړو. خبره خدا د الله جل جلاله کوم نعمتونه او بندگانو ته ورکړي دي، په مقابل د الله جل جلاله د هر نعمت کې شکر واجب ده، باید سړی شکر ووایي. اول بې له ځان څخه شروع کړه. الله جل جلاله چې زموږ تاسې په وجود کې کوم نعمتونه راکړي دي، لکه سترګې، غوږونه، پښې، لاسونه، دا هر یو په دنیایي لحاظ یې واخلي، یعنې ډېر په لوړ قیمت سره نعمتونه دي. الله جل جلاله دې د دې توفیق راکړي چې الله جل جلاله د دغه نعمتو شکر موږ تاسې ادا کړو. په دوه کدان کې به راشي الله جل جلاله د خپل مخلوق دپاره کم نعمتونه پیدا کړي دي، که لمر و، سپوږمۍ و، ځمکه و، اسمان و، دا موجوده حشرات، دا هم د الله جل جلاله یو عظیم نعمتونه دي. دغه ټولو شکر پر موږ باندې واجب ده، باید شکر یې ادا کړو. وروسته له دې څخه به دې ته راشي د الله جل جلاله کم نعمت چې افغانانو ته اوس ورکړی ده، یعنې الله جل جلاله د افغانانو ته د دغه توفیق ورکړي چې د خدای جل جلاله د دغه عظیم نعمت چې دا اوس ازادي ده، د دې شکر ادا کړي. په افغانستان کې 45 کاله جنگ تیر شوی ده، او افغانستان ته چې هر څوک راغلي دي هغه د افغانستان د خرابولو دپاره راغلي دي، د افغانستان د تباهۍ دپاره راغلي دي، هغه د افغانستان د سیستمونو د بندولو دپاره راغلي دي. یعنې په افغانستان کې به سړی وګوري، یوازې دلته بعضې مشرانو بعضې شیانو ته اشارې وکړي، په افغانستان کې یو بخش خراب نه ده. یعنې په افغانستان کې چې وګورو په 45 کاله کې چې کومه آبادي ده هغه په صفر کې پاته ده. په افغانستان کې چې وګورو تعلیم او تربیه په صفر کې پاته ده. په افغانستان کې چې وګورو صحت په صفر کې پاته ده. یعنې ما درته وویل کم قوتونه چې داخل د افغانستان ته راغلي دي هغه فقط په دې خاطر راغلي دي چې افغانستان ټول تباه کړي او له خاورو سره خاوره کړي. خو لله الحمد چې افغانانو ته الله جل جلاله داسې استعداد او غیرت او همت شجاعت ورکړی دی، د هر استعمار په مقابل کې داسې قرباني ورکړې ده چې په دنیا کې ساری نه لیدل کېږي. د افغانستان په اول انقلاب کې چې افغانستان ته انګریزان راغلي دي، هغه قرباني افغانانو ورکړې ده چې په دنیا کې ساری نه لیدل کېږي. او د دغه موجوده اثر په مخ کې لکه د روسانو انقلاب چې راغلی د افغانانو هغه قرباني ورکړې ده چې په دنیا کې ساری نه لیدل کېږي. په درېیم قدم کې چې دغه اوس ناټو یا امریکا راغلې ده، یعنې په دنیا کې د دغه لوړو قوتو څنګه په افغانستان سره په کم اقتصاد سره یا په کم طاقت یا په کم سیستم سره دی راغلي دي، یعنې په دنیا کې د دغه ساری نه لیدل کېږي. او د دوی ماتې او شکست موږ تاسې موجوده مجلس ټول د دې شاهدان یو چې الله جل جلاله نصرت او رحمت وصي و دې ټولو ته شکست ورکوي. دا د افغانانو دپاره یو د فخر او د افتخار ځای ده، او افغانان باید په دغه فخر باندې وویاړي او په دې فخر د وخت دپاره هم و دې حفاظت د افغانستان ته او د الله جل جلاله و دین ته متوجه سي. د وخت دپاره په دنیا کې دا رواج او دا زندګي د هر څوک چې وایي ځای ته ورځي هغه شتمن ځای ته ورځي. یعنې په کلي او په کور او په بازار کې چې څوک ورځي وایي کور ته ورځي هغه شتمن کور ته ورځي. مسکین او غریب څه کوي؟ خدای خپل هم غریب د غریبۍ پسې راخستی. افغانستان الحمدلله د اسلام نه نګاه څخه شتمن ده، او د دنیا ټول قوتونه یا ټول کفار ودې ته متوجه دي دغه شتمني له افغانانو څخه واخلي. خو الله جل جلاله د افغانانو ته دغه قوت او دغه غیرت او دغه دلاوري د خدای د دین د ساتنې لپاره همیشه د بقا په خاطر ورکړي. نور نه افغانانو چې کوم همت او غیرت کړی ده، دا یوازې داسې نه ده چې مجاهدین وروڼه په دې خطا چې دا غیرت او همت موږ کړی د افغانستان که حکومت د کرایت، یعنې په دې کې خپل هر چا په خپله اندازه باندې قرباني ورکړې ده. یعنې ولسونه تقریبا 21 کاله د دغه مجاهدینو حفاظت یې کړی، د ډوډۍ یې ورکړې ده، قرباني یې ورکړې ده، ساتنه یې کړې ده، معلومات یې ورکړې ده. که د دغه ولس قرباني یا د دغه ولس همکاري نه وای، نو دغه نتیجه لکه دا اوس موږ تاسو په دې صحنه کې ولاړو کېدای شو دا موږ ته لاس نه وای راوړی. او مجاهدینو بیا د سر په سودا سره د خدای د دین او د دغه ملت ساتنه کړې ده. الله جل جلاله دې د وخت دپاره د افغانانو په ذهنو کې نور هم دغه د الله د دین محبت او همت او غیرت له دې څخه ولاړ نه سي. را به سو دې خبره ته لکه دلته یادونه وسو د افغانستان هر کونج ته چې ګورې ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هغه خراب ده او تباه ده. نو د افغانستان په دغه زندگی کې یا په دې تباهي کې د اسلامي امارت چې کم شعار ده، که داخل ته ده که خارج ته ده، هغه په صداقت او په ایمانداري
او په ښه واقعیت سره ده. یعنې د داخل و خارج ته چې کوم شعار کړی دی چې پر دغه ځمکه به د الله جل جلاله دین موږ غواړو هغه داخل و خارج ولیدی. او د افغانانو دپاره چې په 45 کاله کې یعنې کوم جایداد یا کومې پیسې یا کوم څه راغلي دي په افغانستان کې موږ ته معلوم شو د بیا ودانولو لپاره هېڅ هم نه دي سوي. یعنې هر طرف ته چې ګورې داسې نه شي یوازې نورستان، یعنې په افغانستان کې ټولو ولایتونو ته ستاسې سفرونه وکړئ، ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړئ، ټول سړکان یا پلونه یا پلچکان تباه دي. د سیاحت په باره کې په دغه اندازه ده، د تعلیم او تربیه په باره کې په دغه اندازه ده. یعنې په ټول افغانستان کې د سیاحت په باره کې یو ټابلیټ یا یوه ګولۍ موږ په اصلي معیار سره نه لرو. نو په هر لحاظ سره افغانستان تباه ده چې وګوره افغانستان مظلوم یتیم درپدره ملک ده. خو الله جل جلاله دې دغه موجوده حکومت او دغه ادارې او دغه ولس ته د دې توان ورکړي چې دغه افغانستان په ښه معیار سره ورغوي. نور نو الحمدلله زموږ تاسې په ستراس کې یا زموږ ته د جامعې په سر کې هغه څوک ده چې هغه د الله جل جلاله د دین دوست ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث ده او د دغه ملت دوستداري او خپلوي په هغه اندازه باندې خوند ورکوي لکه څنګه چې داخل و خارج ته شعار پورته کړی د هغه په عمل کې اوس پیاده کوي. دا ښکاره خبره ده. یعنې زموږ د امارت یا زموږ د حکومت په سر کې له ابتدا تر اوسه پورې دی څوک نه دی راغلی چې هغه د خواهشاتو یا د مادیاتو یا د شیطان د وسوسو پر لار باندې ولاړ شي. دا خبره زه ډېر وار په وار ورسره کوم دا چوکۍ چې الله جل جلاله نعمت ته کې ښه سړی کار کوي نو ښه طریقه ده او کېدای د فساد او د رشوت او د وحشت دپاره کار کوي نو بیا د دنیا او د آخرت تباهي پکښې ده. یعنې د مثال په طور چې تاریخ سړی وګوري په دنیا کې حضرت عمر رضی الله عنه دغه چوکۍ د عدالت او د انصاف او د مسلمانانو د خدمت دپاره کارول د زموږ تاسو په جامعه او په مخلوق کې دغه یو مثال ګرځېدلی. چا څه خبره کوي ته داسې عدل دی وکړو لکه د حضرت عمر رضی الله عنه. نه الله جل جلاله دې موږ ته هم توفیق د دې راکړي چې دغه چوکۍ پر هغه طریقه باندې وکارو لکه څنګه چې د الله جل جلاله امر ده او زموږ د ولس تقاضا ده. خدای جل جلاله دې دغه توفیق نه راکړي چې دغه چوکۍ دغه څه دپاره وګرځو په دنیا کې زموږ مسؤلیت او هم په آخرت کې زموږ مسؤلیت وي. خو یوازې د چوکۍ په کارولو کې نه. یعنې په ټوله جامعه کې چې وګورې که زموږ مشران دي که زموږ کشران دي په ټولو ولایتو کې په ټولو ولسوالیو کې په ټولو ادارو کې هغه په دې باندې امر شوي دي چې یوازې هغه څه به کوې چې داخل و خارج ته تا شعار پورته کړی دی زه د خدای دین غواړم او د ولس آبادول غواړم او د خلکو دپاره هغه خدمت غواړم چې خلک په خوشحاله کېږي. دا د نورستان دپاره دا کومه پروژه اوس راغلې ده. یعنې په افغانستان کې تقریبا په پروژه کال کې موږ 488 دا رقم پروژې درلودې. یعنې ما درته وویل چې مال په ټول افغانستان کې یوه ولسوالي نه ده یو ولایت نه ده ټول افغانستان له هره بخشه یا له هره نګاه سره واقع تباه ده. نو الله جل جلاله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې دغه ولس خدمت په هغه اندازه باندې وکړو لکه څنګه چې د ولس ضرورت او تقاضا ده او له ولس څخه همغه همکاري غواړو لکه څنګه چې په یو کلن جهاد کې همکاري و همت و غیرت وکوئ. الله جل جلاله دې له دې پیسې هم هغه توفیق ورکړي لکه څنګه چې مخکې په یو کلن انقلاب کې کړی ده. نور به خپلو خبرو ته خاتمه ورکوم. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول افغانان په هغه څه باندې اتفاق او اتحاد کې چې الله په راضي کېږي او الله جل جلاله دې هغه څه په زړه کې راواچوي زموږ تاسو د دنیا او د آخرت ذریعه وګرځېږي. لکه مخکې دلته مولوي صاحب دې ته اشاره وکړه عزیز صاحب دغه د دنیا اسباب چې موږ تاسو برابرېږي یا اوس برابر شوي دي موږ تاسو کوشش کوو دا خو د دنیا اسباب دي. زموږ تاسو هغه ابدي زندګي چې زموږ تاسو د ټول وخت دپاره زندګي ده او موږ روان یو باید د افغانستان خلک لکه په دین باندې شتمن دي د هغې زندګي دپاره یعنې پر له افرادو دغه جامعې څخه که حکومت ته کراته باید متوجه شي چې هغه څه وکړي چې د دنیا هم ذریعه شي او د آخرت هم ذریعه شي. په دې کې به دوې ګټې چې په دنیا کې به هم کامیابي ترلاسه کړي او په ورځ آخرت به د الله جل جلاله په حضور کې هم داسې سند ولري چې الله ستا د دین دپاره ماده کړي. زه ډېر وخت دا خبره کوم چې په افغانستان کې په میلیونونو انسانان شهیدان سو یا زخمیان سو یا مهاجر سو یا درپدر سو یا کورونه ړنګ سو. که په یو لحاظ به دې ته وګورئ د دنیا ته باید د دنیا پر مخ ولاړ افغانستان پر شا پاتې ده خو د افسوس ځای ده د خفګان ځای ده او د مایوسۍ ځای ده. او که دې ته وګورئ چې مقصد په ورځ د آخرت د الله جل جلاله په حضور کې زموږ یو دی قوي سند ده چې الله جل جلاله ستا د دین دپاره او ستا د رضا دپاره او ستا د اعلا د کلمت الله دپاره موږ دغه قرباني ورکړې ده. یعنې دا سند په دنیا کې هر څوک لاسته کولی نه شي. دا ښکاره خبره ځان دغسې قربانۍ یا دغسې همت یا دغسې غیرت الله جل جلاله افغانانو ته په آینده کې هم ورکړي لکه څنګه چې یې کړی ده. دا د خفګان ځای نه ده او دا دنیا چې د ټوله دار د امتحان ده. الله جل جلاله په خپل مخلوق باندې امتحان کوي چې کم یو زما دوستي کوي کم یو د خواهشاتو کوي کم یو د مادیاتو کوي. نو که الله جل جلاله موږ ته دغه توفیق راکړي چې د الله جل جلاله د دغه نعمتو شکر موږ ادا کړو
او د خدای جل جلاله اطاعت او بندګي وکړو ان شاء الله دغه نعمتونه به نور الله جل جلاله موږ ته زیات کوي او کته یې موږ کفران د نعمت وکړو یا موږ ناشکري وکړو یا موږ په بل لوش باندې ولاړ شو نو د الله جل جلاله عذابونه بیا ډیر سخت موږ تاسو په 15 کال کې ویلو خدای به وایي افغانان دي بیا الله جل جلاله له داسې امتحان سره له داسې انقلابو سره له داسې مشکلات سره بیا نه مخامخ کوي لکه دا مخکې چې ورور اشاره ودی ته وکړي افغانان وسوم داسې دي په خارج کې دي ته ناس د پردوی د پاره د 50 روپو د پاره د خپل ملک بیا تبا کوي د خلکو حیثیت او عزت او ناموس او ابرو لکه 15 کال چې تر پښو لاندې کړ بیا د دې کوشش کوي د افغانانو د حیثیت او عزت بیا تبا کوي هغه په دې خاطر نشي هغه راولای وای په دې ملک یا په دې افغانستان کې زه تر تاسو شرعي نظام راولم یا تر تاسو د عدل او د انصاف حکومت راولم هغه په دې خاطر باندې چې خارجان 15 روپۍ ورکوي د 15 روپو په خاطر باندې د خپل جبر ډکولو په خاطر باندې دا ټول کوششونه کوي یعنی په افغانستان کې په 15 کال کې کوم انقلابونه راغلي دي یا په دغه انقلابو کې چې برخه اخیسته د خلک تقریبا د خارجانو سترګې او تاسو وګورئ د ارچا په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر قوم کې څوک راپورته شوی د خپل جیب لټه کېدنه ورخواته ولسیونه منه خدمت نه کوي د خدای دین ته خدمت نه کوي نظام پاینده کې چې افغانان د خپل ولست لپاره او د خدای د دین لپاره او دغه ملت او بادول لپاره لکه څنګه چې کړی داسې همتونه وکړي نو به داسې لاسراوړنې ولې لکه اوس تاسو موږ په دې سانه کې ولاړ یو نور د الله جل جلاله موږ تاسو ته اتفاق اتحاد کامیابی او هغه سره نصیب کې خدای پر راضي کیږي خدای دې د دنیا او د آخرت لغه رنګ بدی او شرمندګۍ څخه وساتي په ورځ د آخرت د خدای جل جلاله په حضور کې بیا ناکام نو خپل خاتمه خبرو ته خاتمه ورکوم الله جل جلاله دې موږ ته عمل باندې راکړي تاسو او خدای دې د ښه خدمت کولو توفیق راکړي او دغه ورور شرکت چې دا کم راغلی دلته کار کوي دا د افغانانو د لپاره د افغانۍ ده او د مشرتابه ټول توصیه ده چې په داخل د افغانستان کې کم شرکتونه پیدا کیږي هغه باید داخلي شرکتونو ته ورسي ځکه چې د جمهوریت په یو کلنۍ دوره کې تقریبا څه قراردادونه شوي دي په سل کې 90 روپۍ بیرته خارج ته تللي دي 10 افغانان ته پاتې شوي دي نو دوی وایي ما کو دا کمې پیسې چې بیرته د افغاني وجیب ته ولاړ شي دوی ته دې مالا دغه توفیق ورکړي چې افغانان ته داسې خدمت وکړي چې افغانانو د خوښۍ سبب وګرځي او د نورستان ورونو د خوشحالتیا سبب وګرځي موږ به دعا ورته کوو خپل همکاري به ورسره کوو د اصولو مطابق دی د خپل کوشش له دې ولس څخه نسومي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین